موږ ټولو لږ تر لږه یو ځل په ژوند کې هڅه کړې ترڅو پوه شو چې څنګه په راتلونکي کې بریالي شو. تاسې ویلی شو چې هر انسان په طبیعي ډول غواړي چې بریالی کس واوسي. د دې لپاره چې په خپل ژوند او ورځنیو چارو کې بریالیتوب ترلاسه کړو، لومړی باید پوه شو چې څه ډول د بریالیتوب لپاره لازم شرایط برابر کړو. سلامونه او نیک پیرزوینې وړاندې کوم تاسو ټولو درنو لیدونکو ته. خوښ یم چې بیا هم له یوې بلې ویډیو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوم. په دې ویډیو کې په دې اړه غږیږو چې څنګه کولی شو په خپلو چارو کې بریالي واوسو. نو د دې ویډیو تر پایه زما ملتیا وکړئ او که تاسو د چینل نوي میلمانه یاست، د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ. یو، خپله موخه په ډاګه کړئ. د دې لپاره چې پوه شو چې څه ډول په راتلونکي کې بریالی شخص واوسو او په چټکۍ سره بریالیتوب ترلاسه کړو، د لارې نقشې ته اړتیا لرو. که په ذهن کې د خپل مسیر لپاره کوم د پای ټکی ونه لرئ، نشئ کولی چې پرمختګ وکړئ. راځئ په دې اړه وغږیږو چې څنګه کولی شو د خپلو موخو په ډاګه کولو سره بریا ترلاسه کړو. د بریالیتوب تعریف د هر چا لپاره فرق لري، نو لازمه ده چې خپلې شخصي موخې ولرئ. غواړئ په خپل مسلک کې کوم ځای ته ورسیږئ، ترڅو چې کېږي دقیق واوسئ، ځکه یوازې هغه وخت د خپلو موخو پر لور ګامونه پورته کولی شئ چې موخې مو څرګندې وي. دواړې موخې له تاسو سره مرسته کوي چې د خپل مسلک لپاره یو چوکاټ برابر کړئ. د اصلي موخو په نظر کې نیولو سره کولی شئ وړې موخې وټاکئ چې د عطف د ټکو رول لوبوي. له خنډ څخه په تېرېدو به د سخت تلاش لپاره یوه سرچینه ولرئ چې تاسو سره د بریالیتوب په لاره کې مرسته کوي. اوس به په دې اړه وغږیږو چې څنګه کولی شو د یوې ورځنۍ برنامې په چمتو کولو سره یو بریالی شخص شو. دویم، یوه ورځنۍ برنامه جوړه کړئ او ورته ژمن اوسئ. ډېری بریالي کسان پوهیږي چې تکرار ډېرې ښېګڼې لري. ورځنۍ چارې تاسو مخ پر وړاندې په حرکت کې ساتي او ستاسو په وده کې مرسته کوي. که د یوې موخې لپاره ځانګړې ورځنۍ چارې وڅارئ، د وخت په تېرېدو سره به د ښکاره پرمختګ لیدونکي واوسئ. له بله پلوه یوه ورځنۍ چاره له تاسو سره مرسته کوي ترڅو ښه عادتونه رامنځته کړئ او په خپل مسلک کې د بریالیتوب پر لور پرمختګ وکړئ. دریم، یو لارښود ولرئ. د دې لپاره چې پوه شو څنګه بریالي شو او په ژوند کې رضایت ته ورسیږو، یو لارښود ته اړتیا لرو. ډېری بریالي کسان یوه ګډه ځانګړنه لري او هغه همدا چې هغوی یو لارښود لري. لارښود هغه څوک دی چې ستاسو د مسلک په لاره کې دی، خو په لوړو پوړیو کې. هغوی کولی شي ستاسو د مسلک په اړه بېلابېلې تجربې وړاندې کړي. همدارنګه هغوی کولی شي له تاسو سره د ستونزو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. د یو لارښود درلودل کولی شي تاسو لپاره له ډېرو اړخونو ګټور وي او یقینا کولی شي له تاسو سره مرسته وکړي ترڅو د هغه وخت په پرتله چې لارښود نه لرئ ژر بریالیتوب ته ورسیږئ. څلورم، خپله ورځنۍ برنامه اسانه کړئ. اوس په دې اړه غږیږو چې څنګه د ورځنۍ برنامې په اسانولو سره بریالی شخص شو. که زه تاسو ته ووایم چې د خپلې ورځنۍ برنامې په اسانولو سره کولی شئ د بریالیتوب پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسئ، ستاسو غبرګون به څه وي؟ ورځنۍ مثبتې چارې له تاسو سره مرسته کوي چې په خپل مسلک کې ژر پرمختګ وکړئ، خو بد عادتونه او همدارنګه ناوړه ورځنۍ چارې کولی شي برعکس پایله ولري. په دې اساس څنګه باید خپله ورځنۍ برنامه د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لپاره اسانه کړئ. لومړی ټول هغه موارد په ډاګه کړئ چې ستاسو وخت نیسي. د بیلګې په توګه تاسو ډېری وختونه ټولنیزې شبکې ګورئ، د دې پر ځای چې باید کار وکړئ. کله مو چې دا ډول د وخت ضایع کوونکي موارد په ډاګه کړل، پوره هڅه وکړئ چې له منځه یې یوسئ یا یې لږ تر لږه کنټرول کړئ. پنځم، ناویل زده کړئ. یو عالم وایي زه د بریالیتوب په کره فرمول نه پوهیږم، خو د ماتې حتمي فرمول دا دی هڅه وکړئ چې تل ټول خوښ وساتئ. هو ویل اسانه او خوښي بښونکي دي، خو د ډېر تکرار په صورت کې له تاسو څخه د کار انعطاف اخلي. اوس راځو دې ته چې څنګه په ناویلو سره بریالی شخص جوړېدای شو. که مثبت فکر لرئ، ممکن له پروژو او هوکړو سره ډېر موافقت وکړئ.
یا ممکن د هغو کسانو له ډلې واوسئ چې له هر څه سره موافقت کوي خو په وروستۍ شیبه کې پښیمانه کیږي. په هر حالت کې دا غوښتنې د مسلک له نظره ستاسو په پرمختګ کې مرسته نشي کولای. ناویل ممکن ګران کار وي خو معمولا د وخت په تیریدو سره خپل تاثیر ښکاره کوي. دا چاره د یووالي لامل کیږي او تاسو نور پر هغو کارونو نه بوخت کیږئ چې ستاسو د مسلک د پرمختګ لامل نه دي. شپږم، خپل مالی شرایط مدیریت کړئ. اوس دا څیړو چې څنګه کولای شو د خپلو مالی شرایطو په مدیریت سره یو بریالی شخص شو. که غواړئ ژر بریالي شئ باید د پیسو په ساتلو کې هوښیار عمل وکړئ. که تنخوا لرئ نو د خپلې تنخوا یوه برخه وساتئ. دا چاره ممکن ستړي کوونکې وي خو لږ د ځان سمبالونه کولی شي په نږدې راتلونکي کې ستاسو په بریالیتوب کې مرسته وکړي. کله چې د پیسو په ساتلو کې په هوښیارۍ سره عمل وکړئ کولی شئ له یوې امنې شبکې سره د وخت په اوږدو کې وده وکړئ او کله چې د کومې پانګونې او د کوم تجارت د په لار اچولو وخت را رسیږي تاسو به دې ته چمتو یاست چې په چټکۍ سره په هغې کې ګډون وکړئ. اووم، له خپلو تېروتنو زده کړه وکړئ. اوس دا واضح کوو چې څنګه د تېروتنو او ماتو سره سره بریالی شخص شو. څومره چې له خپل امن ځای څخه د یو کار د ترسره کولو لپاره راوځئ هومره ستاسو د تېروتنو امکان ډیریږي. که غواړئ بریالي شئ د دې پر ځای چې له خپلو تېروتنو سره بوخت شئ له هغو څخه زده کړه وکړئ او د یو فرصت په سترګه ورته وګورئ. په حقیقت کې هغه پیښه چې نن ستاسو له نظره ناوړه ده کولی شي په راتلونکي کې ستاسو د لویو ماتو څخه مخنیوی وکړي. مننه چې تر دې مهاله را سره وئ. هیله یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې خپرونې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خوشحاله او له بریالیتوبونو ډک ژوند ولرئ.